سلامونه ستړي مشئ وخت هم په خیر د همیشه بهار یوټیوب چینل ډیرو درنو لیدونکو او اوریدونکو هیله ده ټول روغ جوړه خوشحاله اوسئ حمید الله باور او د خبرې برخه کې ریاض مومن یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوي یو قدرمنو خوږو لیدونکو راغلي یو جلال آباد ښار ته او دغه موږ چېرته ولاړ یو مخابراتو چوک اړوند ملنګ جان واټ ته راغلي یو نو دا د ملنګ جان واټ دی غوښتل مو تاسو لپاره یو ماښامنۍ خپرونه له دغه ځای څخه چمتو کړو نننۍ خپرونه کې به د خپلو هېوادوالو سره کوم چې ماښام لپاره روژه ماتې کې ماښام اذان وشي او دغه روژه ماتې د خپلو هېوادوالو سره په شریکه ولمانځو نو زموږ ملتیا وکړئ او دغه خپرونه سره د پیل څخه تر پایه پورې وګورئ په لومړۍ کې به د دغه ځای یو څو ښکلي شکلونه وګورئ وروسته به بیا د هېوادوالو سره هم خبرې اترې وکړو قدرمنو خوږو لیدونکو تر څنګ ما سره یو ورور ولاړ دی تاسو ګورئ چې موږان ګنډي او رنګوي زه سره غږېږم چې نننۍ روژۍ څنګه تېره شوې ده وروره سلام ستړی نه شئ خیر اوسئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو څنګه روژې سره څنګه سئ شکر دی په خپله څنګه یې دغه ورځ څنګه وه استاد تا مو سره شپېته روپۍ په ساره څه کار کړی 15 روپۍ کار کړی او داسې زموږ سکریم پکې تېر و چې داسې پکې زموږ کاروبار نشته دغه مجبوري لاس اوس نشته کاروبار نشته استاد مون استاد مو شپېته روپۍ کار کوي شپېته روپۍ سوچه ډوډۍ ولمه پورې فامیل غټ دی که وړوکی دی فامیل غټ دی ماشاءالله دلته زما سرونه ورونه دي او درې سرونه ونه شل دي او درې وروګان هم شل دي او غټ مشکل ماته پاتې دی هغه چې کار نشي کولی پلار دی نه پلار مو بس مال دی د اول روژه کې د لسم د اول روژه کې پلار وفات شو اول روژه کې وفات شو دې روژه کې سبا ان شاء الله زموږ دغه خپرونه به اکثره مسافر وګوري څه شي مرسته وه او همداري سره کوله ان شاء الله ستاسو شماره به موږ واخلو تاسو ته ماته لمبره کې ما سره لوبه ټول کې صحیح ده نو قدرمنو خوږو لیدونکو زموږ ملتیا وکړئ اذان وشو تر څو موږ هم دغه روژه مبارکه ماته کړو او وروسته به انشاءالله هېوادوالو سره خبرې اترې وکړو موږ سره پاتې شئ قدرمنو خوږو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ موږ به د خپله روژه دغلته ماته کړو د ورځنۍ بولانۍ سره تاسو ګورئ چې دلته ښایسته ګندنې او کچالو بولاني پخېږي نو همدغلته یو څو ښکلي تصویرونه وګورئ وروسته به نور هېوادوالو سره هم خبرې اترې وکړو
کوړه بولاني دا مالټې چې نو، ورته خیر. راغی کې راکړه ورته کېره ورته مالټې کېره ورته قدرمندو خوږو لیدونکو دغه ورونه دلته ناست وو، روژه ماتې کوله، نو موږ هم دوی سره کېناستو تر څو دغه روژه ماتې کې ورسره ځان شریک کړو. تر څنګ ما سره یو ماما ناست دی، ده سره غږېږم چې نننۍ روژه څنګه وه، او تر څنګ مو ترنور هم معلومات ترلاسه کړو چې دلته څه کاروبار کوي. ماما سلام، ستړی مه شئ. وعلیکم السلام محترمه، جوړ په خیر صحت هم ښه ده؟ شکر دی، ډېره مننه. په خپله څنګه یې؟ خوشحاله اوسئ، قربان شکر ده، الحمدلله ښه یو. ته خپله څنګه یې؟ خیر و خیرت دی. که دا هم راته ووایي چې نننۍ روژه دې څنګه وه؟ شکر ده الحمدلله. بس الله نه راضي یو چې الله سره ورسوي په هغې لک لک شکر که نه که ستورې که لمدی که نه بشي. افغانستان د نن سبا ټول د فقر سره مخامخ ده که نه، بس زندگی د تیریږي بشي. خو شکر ګزار په دې یو که نه چې شکر د الحمدلله په خپل ملک کې پراته یو، او دا غږ را باندې نشته چې ماجره څنګه شو ماجره داسې شوې که نه. په د خپل وطن ده که نه، په پیاز باشه پیشانیواز باشه بشي. مطلب په د خپل ملک کې دغه سترنجګۍ دغه ټوټه باندې ناست یو، دغلته د خپل روزه ماتی کوو، د امارات حکومت دغه پکې خوشحاله شکر د الحمدلله. الله ناراضي وي پکې. الله پاک دغلته په دغه کار بار کې یو 200-300 روپۍ راکوي، زمونږ د بچیو زمونږ کار پې چلېږي. شکر د الله نه الله شکر ګزار یو. الله ناراضي دومره یو کار هم کېږي پکې. او روژې خو ماشاءالله ښه دي، اسانه دي، سختې شکر خو د نه وي. الحمدلله. داسې روزې دي چې انشاءالله چې کلن ماشوم چې روزه نشي ساتلی هم پوه شي، هغه ته مو چې دغه روزې ونیسه انشاءالله نیسي به پوه شي، بهترینې روزې تېرېږي. او که د دوکاندارۍ باره کې دې راته ووایي څومره وخت کېږي دلته کار کوي ته؟ دوکاندارۍ باره کې خو داسې وښیه چې مخکې خو مهاجر وو، تقریبا داسې وښیه دا 1 کاله کېږي چې دغلته راغلي وو. بس همدغلته مخکې جمهوریت ته تعرفه داخله وله پوه شي، اوس امارات ته تعرفه داخله وو پوه شي، همدغلته ناست وو پوه شي. بس او ټکه پکه ګزاره نه، نو بس الله پاک پکې چې موږ نصیب څه لیکلی وي هغه الله راکوي. هغه مسافر چې اوس هم د هېواد نه باندې دي، نو اوس به هم د دې ماښامي او د دې روژه ماتې ارمان کوي چې کاش هغوی هم په خپل وطن وو او دغسې د روژه ماتې په ګډه لمانځلې وه. بلکل، ځکه مسافري خو ډېره سختې ډېره سخته ده، ډېره سخته ده پوه شي. مسافر خو د الله مل شي پوه شي. په هر وطن چې وي مسافر، که په داخل د وطن کې که وطن نه بار الله دې خوشحاله او بال لري. خدای دې په خوشحالۍ خپل کور ته، خپل اولادونو ته، خپلو بچیو ته، خپل مور پلار ته راولي. امین. ډېره مننه. اوس ورته ویډیو وکړه، باندې وکړه، اوس ورته سم ویډیو وکړه. بیٹ راوړو ویډیو نه دا راځه اوس ویډیو وکړه. دا چی شی ده؟ اوس دغه اوس په مزه کا ورم بیٹ راوړو. دا مې وراوړه پکې کرکټ اوس کې راوړل کنه خبرم نه بیٹ راوړو راغله پکې. وعلى يا جماعه محمد رسول بچا قدرمندو خوږو لیدونکو د نورو وروڼو څنګ ته راغلی یم. تاسو ګورئ چې دوم روژه مات ته ناست دي او روژه ماتوي او ډوډۍ خوري دلته. دوی سره غږېږم، تر څنګ ما سره یو ورور ناست دی چې نننۍ روژه څنګه وه، او تر څنګ به ورسره وغږېږم چې کاروبار یې څنګه دی، دلته څه کوي
وروره سلام ستړی مشي خیر دی سوړي شکر دی ډیره مننه که نوم دې راته واخلي تر څو لیدونکي دې نوم وپېژني مې ګلاب دی او د کاریز اوسېدونکی یم دی ننګرهار ګلاب وروره څه حالات دي دا راته ووایه چې روژې څنګه دي او نننۍ ورځ څنګه وه والله شکر دی الحمدلله روژه ډېر ښایسته تېرېږي او نن هم ډېر ښایسته و نور وروره ټول روژه خو شکر دی ښه تېر شوی دی ښایسته تېرېږي روژې مطلب تیر کال سره به ډېر فرق ځکه تیر کال ګرمي وه او څه کال خو ډېر ښه هوا ډېر ښایسته مزېدار هوا و بیخي په روژه پوهېږو نه او دلته خو ماشاءالله ورځ په ورځ موسم بدلیږي هغه دی او تېره ورځ پورې بارانونه و نو موسم بیخي ورسره برابر دی بالکل هوا ښایسته یخه دی او په روژه خو نه پوهېږو بس دغه دی وروره ناست یو روژه هم کوو ډېره مننه که دا هم راته ووایي چې دلته څه کاروبار کې ته به څه مصروفه یې؟ کاروبار خو زه دغه د ساعتونو هم جوړوم نوې خرڅوم او د ګوتمې خرڅوم دغلته مې شوکېسونه لګولي دي او دغه انډیوالان پکوړې خرڅوي هغه دوکاندار دی د سپریګانې خرڅوي دغلته ناست یو روژه ماتې کوو دا راته ووایي که نه چې دغسې په ګډه روژه ماتې کول دې کې څومره خوند دی څه احساس کوې ته والله چې ډېر ښایسته مزه کوي بس دا انډیوالان دي بس مصرف کوو بس ټولو په شریکه پیسې اچوو هغه مسافر چې اوس د هېواد څخه باندې دي که نه او یوازې هلته روژه ماتې کوي دا چې ګوري هغوی به څه وایي والله خامخا په هغې چېرته تېرېږي ډېر سخته دی بس خدای دې وکړي چې بېرته یې راولي خپل وطن ته هر سړی باید کوشش وکړي په خپل وطن کې کاروبار ځان ته سیټ کړي اوس دغه شکر الحمد دا کاروبار ښه سیټ دی مونږ په اروپا څه کوو زر اته سوه دلته هم پیدا کېږي هلته خو د میاشتې ولاکه ورته 30 زره روپۍ هم ورکړي هغې ځای دلته ښه دی شکر الحمدلله ښه خوشحاله وروره بس دغه دی روژې ماتې شو روژه شو اختر شو ښه ښایسته تېرېږي تاسو په اختر کې دا ریټونه نه جګوئ نه نه ریټ 1 روپۍ هم نه جګو او په دې چې ګناه لري په هر سړی باندې دا هغه راځي خوشحالیانې راځي مثال روژه راځي باید سړی ریټ کم کړي چې نه کموي نو باید ما خپل ریټ کې ودرېږي زیاته یې ښه نه دی چې سړی په دې خوشحالیانې به ټول راځي باید مونږ او تاسو دې ته فکر وکړو چې هر سړی دې ته سوچ وکړي چې باید ریټ جګ نه کړو او ګزاره کوو هغه صحیح دی مثال کم کړو په دې کم کړو چې روژه را روان دی روژه دی خلک ګزاره وکړي چې نه کې خپل ریټ کې باید سړی ودرېږي زیاته یې ښه نه چې سړی 10 او 20 او 30 جګ کړي ډېره مننه ژوندی اوسئ زموږ دا خپرونه اکثره مسافر ګوري که بیا هم ورته څه غوښتل لري او څه بس پیغام ورته لري مسافرو ته خو دا زموږ پیغام دی چې خپل وطن ته دې راشي همدلته کاروبار دې سیټ کړي خپل وطن کې خوشحالیانې دې دغلته هلته څه مزه کوي ورور اختر تېرېږي هلته په ژړاګانې تېرېږي ولې دا خپل وطن کې د ورور راشه اختر دې هم تېر کړي روژه دې هم تېر کړي خپل مور و پلار دې وګوري دا هر څه دی په دنیا دولت څه وکړي چې مور و پلار دې نه وي وروره او ماشومان دې دلته مثال خبره دلته وروره به داسې لکه یتیمانه غوندې مساره دی ډېره مننه خیر اوس کور ودان Lighting system. ځوان شته دا به خامخا ورشي دا ځوان در سره مصاحبه کوي نو خو لیدونکو تر څنګ ما سره یو بل ورور ولاړ دی تاسو ګورئ چې دلته په ریډه باندې وچه میوه د اختر لپاره خرڅوي ته سره غږېږم چې نننۍ روژه یې څنګه وه تر څنګ یې کاروبار یې څنګه روان دی وروره سلام ستړی مه شي وعلیکم السلام وروره ښه خیر شکر ډېره مننه په خپله څنګه یې ژوند دې څنګه تېرېږي روژو سره ښه یې شکر ده خیر ډېره مننه که نوم راته واخلې تر څو لیدونکي دې وپېژني نوم مې محب الله حیدري ده په ډنګ غاړې کې وچه میوه حیدري صاحب څنګه وه نننۍ ورځ دی بس ښه شکر ده تېرېږي بس روزي دی ښه هوا یخه ده ښه په خوشحالۍ تېرېږي اختر ته د ګوتو په شمار ډېر کمې ورځې پاتې دي نو تاسو بازارونه به طبعا ښه شوي ورسره ډېر ښه شوي دي مخکې نه بازارونه ښه شوي دي او د اختر خو 2-3 ورځې بازارونه وي روزه د خلک نه راوځي په اسانۍ او 2-3 ورځې بازارونه وي د اختر او ورځې ورته 2-3 ورځې د بازارونه وي 5-6 ورځې پاتې دي هغه وخت کې بیا سخت بیروبار وي دا راته ووایه چې د اختر ته چې کله ورځ نږدې شي که نه د دې اجناسو د قیمتونو خو به جګوئ نه اکثره خلک شکایت کوي قیمتونه لوړ وي
اوس فعلا خو داسې چل دی چې دا شی د کورو مخکې وي همدغه ریټونه چې دلته دي کورو مخکې وي دا شی څوک اوس نشي جګولی په داسې چې عام ده عام شی څوک نشي جګولی هغه شی څوک جګوي چې نه وي او دا خو ارزه کې پراته دي دا چې میوه‌جات خو د ارزه کې لکه ادنونه به یې څو روپۍ کار کړی بازارونه هم څنګه دي اوس فعلا ښه دي نو پخوا نه ډېر ښه شوي اوس اختر مخه ده او اختر مخکې د شیانو سودا کوي د اختر د ورځو نه بغیر هم دلته کار کوي که نه یوازې اختر ورځ به دلته او اختر نه بغیر هم دلته کار ډېره مننه خیر اوس کور ودان زموږ دغه خپرونه اکثره مسافر ګوري که څه ورته غوښتل لري څه پیغام لري مهرباني خیر اوس مسافر د دا پیغام چې خدای دې ورته عمر ورکړي خدای دې خوشحال لري مسافري خو سخت دی نو د دې مملکت کې مسافري ډېره سخت دی ژوندي دي اوس ډېره مننه ته هم ژوندی خیر اوس کور ودان ډېره مننه قدرمندو خوږو لیدونکو چې د برنامې تر دې شیبو پورې زموږ ملتیا مو وکړه دغه وه زموږ نن ورځې د افطاري یا روژه ماتې خپرونه د ننګرهار ولایت د اوسېدونکو سره تاسو ولیدل چې موږ خپله به هغوی سره د روژې مبارک کې دغه ورځ په ګټه سره ولمانځله او هغوی سره روژه ماتې وکړه نو د دغسې نورو ښایسته په زړه پورو جالبو او اړخیزو ویډیوګانو لپاره در سره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر بلې خپرونې پورې چې بیا موږ ستاسو په درانه چوکړ کې حاضرېږو موږ ته اجازت راکړئ تر بیا د دوښې چارې پاک الله مو مل شه